ناسه خوځي را خوځي ویلاله مې فتح خان دې سنبه وړي سنبه وروړي نو پاکستانیانو ته چې زګورم نو ما ته فتح خان را یاد شي تیاری او فتح خان کا دکاندار دیم فتح خان سنبه په تعالی کی دي تر ماخامه پورې کو کمان را مالګرا مرچکی را پلانې د شپې ورشي خزه سره ته پوښوي کګاډو والا دي هغه په دې قهر اخته دي کمالدار دي مونږ سره یو مرګره دې په قهر اخته دي 3 روپے ګران شو 2 روپے ګران شو اتانه ګران شو روپے ګران شو دا چلو شو دا خبره بده چانه وانه اوري چې نن ملک په دې قهر اخته کیږي چې خدای له زوی ثابتای نن په دې قهر ملک اخته کیږي عیسایان پتا کی دي قادیانان پتا کی دي هغه کوم مذهب دی چې ستا په دې ملک کې نشتا کوم مذهب یهود النسل خلق پتا کی دي انګريز النسل خلق پتا کی دي قادیانی نسل خلق پتا کی دي تا خزم ور خوشی کړی دا غورز مې یو سړی متعلق اورید نو هغه تمام خیالو کې دی به پیرانی پیر سے بھی نو چاراته وي د دلورم ډاکټر اشو ما د دې بزرګ لور ډاکټر اشو ویلو د دې بزرګ لور د دمال په خزاده ما خوې چې دا بزرګ دی د ځن طلاق بچي عزیزانو عرض مې داو چې تباہی تباہ کېږي د سلور خلکو وخت را یاد کړي او هغه ایمان ځان کې پیدا کړي چې هغه ابو بکر او عمر او عثمان او علی که ژوند وابه اوري چې د عثمان نور تاریخ څنګه دی او ورپسې د حضرت علی تاریخ څنګه دی او موږ د کوم تاریخ لاندې اوسېږو ثوابونو پسې مزه کچا د جمعې بش بچرګا لال کړو او اډو کی جمعه تر ولې گل نو دخل الجنت دا تقریبا یو مولا په جمعه کې کول او ور سره کلګي ورځي پکې واچولې نو دخل جنت الفردوس مسختن به دا په لوډ سپیکر او کور سره بیا یو جوړه جامې راولې غلې نو د الله دیدار به ورته کور تراشي په دې قهر مونږه مخته مړی لا درله مصدرانه کړ په لار راځم او طالبانو ته هم چلوي دلا مړو ولې هلته وسه پکېونه مونږه داسي دانیت مکوا چې د کور دی وظیفه نه راغلی او تما پسې په مانځو درېږي او دا مولا به تا ته دا مونځ درو بکړي مولا به وایي چې خدای دغه مونځ ورته د جهنم سیخونه کې او د په دا سنبه ورومنډي لا مولیان چې هغه مونځ به دې ورپسې وکړو د جنت زیری به درته کېدو اوس مونږ غوندې یو که څه دې راکړه خو مونځ دې شوی دی کینی لاړې غرق شوې کوای څه دلی شه چې سرمنې نه راوړی د هغې د اختر مونځ دې جومات کې شوی که کور یې ورانې مونږ داسې خو چې څنګه تاسو هغه یو ښځه وه غوا یې لنګه شوه تور بچی یې راوړو نو غوا هم توره وه نو مور ته یې وی چې مورې د دې خو تور بچی وشو ویل بچیا چې څنګه یې اچړي اسې بچړي او چې څنګه یې مور د دغسې لور هم راوړه نو چې څنګه یې دغسې په مسلم دی چې څنګه یې دغسې په اسلام آباد کې په تخت هم ناست دی چې څنګه یې هغسې در باندې مشران دي قادیانی تحقیق او تاسو کو تحقیق یې وکړه د هغه یو کتاب دی کشتی نوح ورته وایي کشتی نوح
پاغي کې لیکلي دي چې زه یو ورځ ناستم او ما ته حیض راغو، ښځو ته چې کومه بیماری میاش پس راځي. نو ما خلیفه ته ووی چې خلیفه ما ته خو حیض راغو. وی راته وی چې څنګه شی دی جی، سور دی که سپین دی؟ مال چې وینه ده. وی چې څه سات تیر شو بیا رانه خلیفه ته پوښتنه وکړه، ما وی چې اوس حمل شو، زما خېټه شوه. وی لس میاشتې زما خېټه وه، لس میاشتې پس ما ته داسې دردونه شروع شو لکه بیبي مریم چې د عیسی علیه السلام کېدو په وخت کې دردونه ورته شروع. نو خار نه بار ووتم، یو ونې لاندې کېناستم او زور زور مې کولو، په دې کې مې زویو شو د خپل ځان نه. نو دا مرزا بشیر الدین چې وکنه دا د دنه پیدا و. زه لاړم په دې خار کې د قادیانانو ډیپو دی یوازې. قاضي یوسف نامه و د مردان نه براتلو، دلته به د جمعې مونځ ورکول. هغې پسې ورغم، مال قاضي صاحب یو مسله کې نښته ما. ویلې څه؟ مال دا مرزا غلام احمد نرو که ښځه وه؟ ویلې نرو. مال د نر سړي حیض کیږي؟ ویلې نه. مال بلار بیږي؟ ویلې نه. مال بچی کیږي؟ ویلې نه. مال ښځه پیغمبر کیږي؟ ویلې نه. مال دا کتاب ستا د پیرو ګوره. چې ور مې کوله ما ته وایي نه دا کاتب نه غلطي شوې ده، ته په دې پوه نه یې، او دا بل راز دی او دا بل پلانې دی، دا بل دا ګوتې او دا لوبې ما ور سره کړي. اوس په پاکستان کې د عیسایانو تبلیغ عام شو. عیسایان وی سی آر کیسټي جوړې کړې دي، کیسټي، او پاغې کې د عیسی علیه السلام تاریخ لیکلی دی، چې پکې نورې ګوتې کړي دي هغه خو پرېږده. جوړه کړې خبره دې ته ده چې عیسی علیه السلام د خدای زوی، الله پلارو او دا زویو. دا کیسټ نن زمونږ د بالا ماڼۍ دکاندارانو نیولې ده، هغې سره ده الکان ګرځي او دا کیسټ په دې بازارونو کې تقسیموي، او هغه خلک د شپې بیا په وی سی آر باندې ګوري. لږه زمانه پس به وګوري چې دا خلک به راټوپ کړي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی.